Hai, ګرانو دوستانو السلام علیکم. زه غوټه یم. اوس زه د اورموچي د تین شنګ غره د تین شي جهيل پر غاړه ولاړه یم او اوس زما پر وړاندې ډېر ښکلي طبیعي منظرې لیدل کېږي. نو ډېر خوشحاله یم چې په فیسبوک پاڼه له تاسو سره دغه په زړه پورې منظرې شریک کړم. تاسې ګورئ. واه، څنګه دغه جهيل تین شي نومیږي او د تین شنګ غره په لمن کې موقعیت لري. تاسې ګورئ. څنګه دغه منظرې ستاسو خوښیږي که نه؟ که تاسې شینجیانګ ته سفر وکړي، که اورموچي ته راشي، هماغه دغه منظرې ته ولاړ شي او ډېره ښکلې منظرې ده او باور لرم چې تاسې هم به ورڅخه خوند واخلئ. صدق صاحب څه احساس راغی؟ شروع شو. سلامونه درانو کتونکو، ستړي مشئ، جوړ په خیر، څه حال؟ هیلهمند یم روغ جوړ او خوشحاله به وئ. دغه منظرې ستاسې خوښیږي؟ او نن دلته موږ یوه لوی ډنډ ته راغلي یو. نوم یاد شو؟ دغه جهيل نوم څه دی؟ د ده جهيل نوم زما شوه رجله تین شي جهيل. دا جنتي جهيل په نوم دی که نه؟ د جنت نوم ورکړل ښه، مننه. یوه شېبه به موږ د بیړلیو له لارې په دغه جهيل کې به چکر واخلو او ښکلې منظرې به وګورئ. خو تاسې ګورئ لرې ځای هغه د سور رنګ جامې پر تنګ هغه کسان ځای صاحب دی، هغه اوس کښتۍ ته ولاړ دي. اوس راځه چې ځو له ما سره یې وګورئ. اوس موږ د دغه بیړۍ دننه راغلی. تاسې ګورئ بهر کې منظرې ډېر ښکلی ده. واه، ډېر زیات سیلانیان په دې ځای کې. تاسې ګورئ دوی د عکس اخیستلو په بهر کې دغه منظرې به د هر کس په ذهن کې ښکلې خاطرې پاتې شي.